په دې کې موږ ته نصیحت دی چې بني اسرائیل تباه شو د دې د لاسه چې هغوی هغه ښکاره دلایل پرېښود او د نعمتونو ناشکري وکړه نو ای مسلمانانو تاسو به د ښکاره دلایلو په رڼا کې په پوره دین کې ورننوځئ ناشکري به نه کوئ نه به د الله په ایتونو کې رد و بدل کوئ ګنې دغه حال به شي ستاسو وجه څه وه چې بني اسرائیلو د الله د نعمتونو ناشکري وکړه او د الله په ایتونو کې تبدیلي وکړه او پوره دین یې نه و منلی دغه دا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ښایسته کړی شوی دی کافرانو ته ژوند دنیوي د دنیا سپکوالی کافرانو ته رټنه نعمتونه چې بدلی شوي دي د الله په آیتونو کې څومره تحریفات شوي دي د الله نافرماني چې شوې ده د هغې بنیادي وجه دا ده چې د خلکو ته دنیا ښایسته کړی شوې ده مطلب دا تاسو به دنیا سره محبت ډېر نه کوئ تاسو هم د الله په نافرماني کې واقع کېږي ویسخرون من الذین آمنوا او ټوغې کوي په هغه کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی دا ټوغې هم د دې د لاسه کوي چې دنیا ورته ډېره ښایسته شوې ده د دې د لاسه دوی په مؤمنانو پورې ټوغې کوي مړه وایي دا څه کم عقلان دي او آخرت ته پراته دي او نه په دنیا پوهېږي او نه د دنیا دپاره څه کوي خو دا خو د دنیا حال دی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او هغه کسان چې یریږي د الله نه د پاسه به په دوی باندې په ورځ د قیامت آخرت کې بیا حالات بدل دي د پاسه به په دوی د پاسه به په دوی څنګه یعنی د پاسه به د دوی په اعتبار د مقام د شان او په لپاسه به په دوی باندې یعنی جنتونو کې به د هغوی درجې په دوی د پاسه دوی به په جهنم کې پراته دوی په جنت کې د اوچتو درجو کې دواړه معنی پکې پرتې دي والله یرزق من یشاء بغیر حساب او الله رزق ورکوي چا لره چې وغواړي بې د حساب نه د دې څه مطلب دی نو یو دا چې دوی له به الله جنتونه ورکړي او الله چې چا له غواړي رزق ورکوي رزق هر نعمت ته شامل دی او یا دا کافرانو چې به په دې مؤمنانو پورې خنداګانې کولې نو دا به یې دې دپاره کولې چې د هغوی سره دنیا ډېره وه نو الله ورته دا خو څه خبره نه ده دنیا ډېره د هغې د لاسه تاسو په مؤمنانو پورې خاندئ رزق خو د الله په لاس کې دی چاله چې ورکوي بې حسابه یې ورکوي یا دا چې الله به د مؤمنانو له بې حسابه رزق ورکړي اوس مخکې الله دا وایي چې په دین کې پوره ورننوځئ اوس دا خبره ذکر کوي چې دا پیغمبرانو ما دې له رالیږلي وو چې دا خلک په اسلام کې پوره ورننوځي نو د لرې نه خبره راواغسته كان الناس أمة واحدة وخلق يودلا يا وخلق دلا يوا طول خلق يودلا يوا په څه باندې و په اسلام باندې که په کفر باندې په توحید باندې نو دې کې حدیث عبدالله بن عباس معروف ته روایت چې د آدم علیه السلام نه بعد 1000 کاله دا خلک په توحید باندې به شیطان راغی او په طریقه باندې د نوح علیه السلام په قوم کې کفر راوست تر دې چې هغوی د مشرانو شکلونه جوړ کړو بوتان یې ودرول او د هغې بندګي شروع کړه الله پیغمبران راولېږل نو چې څو پورې د خلکو کې اختلاف نه و پیغمبران نه دي راغلي پیغمبران کله راغلي اختلاف پیدا شو توحید نه خلک واوړېدو او د توحید په مقابله کې شرک راوویستو او د موحدینو سره اختلافات پیدا شو د مشرکینو الله پیغمبران راولېږل ولې فبعث الله النبیین نو راولېږل الله پیغمبران مبشرین ومنذرین زیر ورکون کی او یر ورکون کی دا دا پیغمبرانو کار دی وانزل معهم الكتاب بالحق
او نازل کړل د هغوی سره کتابونه په حق سره لیحکم بین الناس د دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې فیما اختلفو فی په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړی و الله پیغمبران راولېږل او د پیغمبرانو سره څه راولېږل آسماني کتابونه د څه دپاره چې د فیصلو د اختلافاتو د دوی چې کوم اختلافات دي په منځ کې چې د دې فیصله وشي په رڼا د دغه کتاب کې کوم چې الله ورکړی دی وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا او اختلاف نو کړی په هغې کې مګر هغه کسانو چې ورکړی شوی و هغوی ته کتاب څومره بدبختو سره د کتاب هغوی اختلافات پیدا کړي دي ځکه چې کتاب لازم یو فرقه به مني او یو به نه مني نو دوی اختلافات پیدا کړو سره د دې چې کتاب ورته راغلی و پیغمبر ورته حق بیان کړ نو دا خلک موږ ته وایي تاسو اختلافات جوړوئ څوک چې دین بیانوي اختلافات هغه نه جوړوي اختلافات خو هغه څوک جوړوي چې د دین خلاف کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو مکه کې یک یوازې یو څو کسان ورسره قریشو د یو چغه والو اختلافات تی پیدا کړو د پلار نیکه د دین نه د خلک واړو اوس اختلافات پیغمبر پیدا کړو اختلافات هغوی پیدا کړو چې د الله ونه منه نو دې ځکه الله وایي چې دې ظالمانو اختلاف پیدا کړو سره د دې چې کتاب ورته ورکړی شي ولې من بعد ما جاءتهم البينات وروستو د هغې نه چې راغلي وو هغوی ته ښکاره حکمونه بغیا بینهم د وجې د ضد نه په منځ کې یا په خپل منځ کې د دشمنۍ د لاسه دوی سره د کتابه دوی اختلاف پیدا کړو نو د دشمني د چا سره وه یعنی خپل منځ کې دشمني چا سره صرف پیغمبر سره دشمني وه مؤمنانو سره بغیا بینهم وبین اهل الحق یعنی دوی چې د ښکاره حکمونه ونه منل او اختلافات یې پیدا کړو د ضد د لاسه په منځ د دوی کې او د اهل حقو کې ضد او عناد نه دی دا سړی تباه و برباد کړي خو مؤمنانو ته الله هدایت وکړو ځکه چې هغوی د پیغمبر سره چې کومه وحي ده د هغې تابعداري کړې ده فهدى الله الذین آمنوا نو هدایت وکړو الله هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی و لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هغه خبرې ته چې دوی پکې اختلاف کړی و د حق نه په توفیق خپل سره هدایت په توفیق د الله سره ملاوي او چې الله چاله توفیق ورنه کړي که نه نو که ډېر کتابونه ووایي او ډېر درسونو ته کښیني الله ورته هدایت نه نصیب کوي ځکه چې هدایت کې د ټولو نه اولنۍ خبره توفیق د الله د طرف نه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او الله هدایت کوي چاته چې وغواړي لارې نیغې ته الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې په دین کې به سختې راځي مخکې دا وایي چې په دین کې څه شی پوره ورننوځئ اوس وایي پوره به ورننوځئ عمل به پې کوئ او څومره سختې چې راځي په کې به صبر کوئ دا نه ده چې په دین کې کوم ځای کې سخته راځي زه به دینداري پرېږدم او نرم او پسته خبره به منم نه نه الله وایي چې سخته راشي صبر به کې او وګوره الله وایي پوخانو ته څومره سخته په هغوی باندې راغلې وه خو هغوی خو دین نه دی پرېښودی الله وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا تاسو ګمان کوئ چې داخل بشئ جنت ته ستاسو څه مطلب دی چې داسې په ناسته ناسته به تاسو ته جنت میلاو شي ولما یأتکم
او تر اوسه پورې نه دی راغلی مثل الذین خلو من قبلکم تاسو ته حال داغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه صبر وکړئ په تاسو خو لا سختې وی نه دي راغلي یو څه مطلب دی جنت ته به داسې ورننوځو جنت ته به ورننوځي سختې به د باندې راځي حالات به راځي پخوانو باندې سختې راغلي که نه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې یو کس نه به یې غوښې منګز کړې د اوسپنې په منګز سره په اره باندې به یې دو ټوکړې کړو خو دین به یې نه پرېښود نو دلته الله وایي چې پخوانو ته وګوره داسې حال به راځي مستهم البأساء والضراء رسیدلي و هغوی ته تکلیفونه د مال او تکلیفونه د بدن قسمه قسم تکلیفونه په هغوی باندې راغلي صرف تکلیف د بدن نه و تکلیف د مال هم په هغوی راغلی وزلزلو او خوځولی شوي وو په سختو کې زلزلې پې الله راوستې و د سختو دومره لویه سخته حتی یقول الرسول تر دې چې وبه ویل پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی و د هغه په ملګرتیا کې متى نصر الله کله به یې مرسته د الله یعنې دومره سخته پرې راغلې وه اوس دلته موږ دا خو نشو ویلی چې هغوی د ناامیدۍ درجې ته رسېدلي ځکه چې خبره د چا روانه ده پیغمبر دی والذین آمنوا معه چې ایمان یې ورسره راوړو نو پیغمبر د الله خو چېرته ناامیدي نه کوي چې مته نصر الله بس کله به راځي او دا خو تکلیفونه زیات شي او موږ ناامیده شو نه داسې نشي کېدی نو دلته مطلب څه دی بیا مطلب دا دی چې دوی ارمان وکړو یاره کله به هغه مرسته د الله راځي کله خلک داسې وایي که نه سوال وکړي مطلب پکې څه ارماني کله به ګورې هغه پلانې راځي نو کله به هغه پلانې راځي کله داسې چې ناامیدي مطلب دی چې نه راځي یا دا چې راځي خو ارمان چې لږ زر راغلی نو دلته دی پیغمبر چې دا خبره کړې ده مؤمنانو متى نصر الله کله به یې مرسته د الله نو مطلب دی چې د مرسته د الله لږ زر راغلی دومره تکلیفونه هغوی ته میلاو شي دومره سختې په هغوی باندې راغلی د الله د طرف نه ورته به جواب هم راغلی و الا ان نصر الله قریب یقینا مرسته د الله نږدې ده دې کې زموږ ټولو دپاره ډاډګیرنه او خوشحالي چې سختو کې به صبر کې مرسته د الله نږدې ده په شپه پسې همیشه ورځ راځي نو په شپه پسې چې ته شپه نه ده راغلې او پړی چې څومره راکاږي نو دومره هغه شلیدو ته نږدې کېږي دا سختې چې څومره ډېرېږي نو د ختمېدو لارې پیدا کېږي صبر به کې الله نه به ښه امید ساتي د الله نه به مرسته غواړي نو مرسته د الله ډېره نږدې ده پوه شوئ که نه دین کې به پوره ورننوځي اگر که په تا سره راشي په تا سخته راشي ښه مخکې دا ووي چې په هغوی باندې قسمه قسم تکلیفونه راغلي و دا تکلیف مالي هم کیدی شي او دا تکلیف بدني هم کیدی شي مالی تکلیف ګوره او مالی امتحان دا دی چې ته به مال لګې د الله په دین کې دا یو امتحان دی ته به مال لګې د الله په دین کې صحیح څه به ورکې دا امتحان دی نو د امتحانونو خبره وه نو د هغې سره اوس خبره د خرچې شوه بل دا چې د مسلمانانو تربیت روان دی نو د تربیت خبره ده 18 احکام به د دې نه بعد الله راوړي ناولنۍ مسله به دی چې مال به په کم ځای کې لګې او څومره به یې لګې او په کومه طریقه به یې لګې ځکه چې معاشره ملک نظام د هغه وخته پورې نه برابریږي چې څو پورې مال په کم ځای کې لګي او څومره لګي او په چا لګي دا معلومات نه شي
ځکه چې د دې څه پته نه وي نو دا خو د کورنۍ نظام معاشره ملک ټول ګډوډ دی د کم ځای نه راځي په کم ځای لګي څومره لګي چاله ورکو چاله ورنکو د دې به معلومات کړي نو الله دلته دا قانون ښیي چې مال به څومره لګې یا په چا به یې لګې دا خبر الله ښیي يسألونك ماذا ينفقون تپوس کوي دوی ستانه پیغمبره چې څه شی خرج کړي څه شی خرج کړي په چا یې خرج کړي په کوم ځای کې یې ولګوي او دا تپوس عمرو بن الجموح رضی الله عنه کړه یا رسول الله وی د خپلو مالونو نه څومره ولګو او په چا باندې یې ولګو نو په جواب کې الله دا آیت نازل شو چې کم مال به لګې او په چا به یې لګې دواړه جوابونه شوي دي ښه قل ته ورته ووایه ما انفقتم من خیر هغه چې تاسو خرج کوئ څه مال د حلالونه خیر خیر کم مال ته وایي چې حلالي پاکي مزیداري اوس دلته جواب وشو د څه چې کم مال به لګو نو جواب وشو چې حلال مال به لګې الله ګوره حرام نه قبلی ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک دی او د پاک نه علاوه بل مال نه قبلی پاک مال به لګې دا جواب وشو څه به لګوم پاک مال و جواب د دې چې په کوم ځای به یې لګې فللوالدين والأقربين واليتامى نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو او یتیمانانو والمساکین او مسکینانو وابن السبیل او مسافرو دی دا حلال مال د چا د پاره دی مور پلار خپلوان یتیمانان مسکینان او مسافر دلته دا فائدې ادا کوي چې دین مراد صدقه ده او هغه واجب انفاق ته کم چې به ته کې ولې زکات نه دی مراد دلته ځکه چې مور پلار باندې زکات نه کیږي چې مور پلار له زکات ورکړي نو دلته څه دی مور پلار باندې د څه خرچه وکړه یعنی کم حق چې د هغوی په تا واجب دی هغه خرچه پرې وکړه او قیامت پورې به مور پلار ته هم نه پروت د مور پلار ستا په مور پلار حق دی د خرچې د هغه وخته پورې چې ستا طاقت نه وي بیا داسې وخت شي چې د مور پلار خرچه بیا په بچي شوه ته به بیا خرچه کوې هغوی به ناسي نو دا نه چې همیشه به هغوی خرچه کوي او تا به ورته ډډه لګولي دا خرچه چې په مور پلار یې ته کې دا واجب ده پېژنې واجب ده چې دې ورنه کړه ګناهګارېږي نو دا به ته ثباتیم نه په مور پلار باندې ځکه چې دا راته الله ویلي دي دا مې یاد کړه دا تا ته الله ویلي په دوی به خرچه کې په مور پلار به نه ثباتي چې ما خرچه در کړې دا په تا لازم دي چې ته به دوی باندې خرچه کې د وس مطابق نو دلته خو مراد هغه انفاق شو کوم چې واجب دی هر چې خپلوان دي یتیمانان دي مسکینان دي مسافر دي په دوی باندې صدقه کوه د پاک او حلال مالنا وما تفعلوا من خیر او هغه چې تاسو کوئ څه نیک عمل خیر نیک عمل ته وایي که نه یعنی څه چې تاسو د خیر کار کوئ فإن الله به علیم نو یقینا الله په هغې پوهه دی که څوک وایي چې یاره دا مال به موږ ولګوو دا به څه کېږي او دا خو لوی حساب کتاب دی الله وزې ته خبر یم به ته بېغمه شې ته یې وکړه ته یې وکړه الله سره یو ذره هغه حساب د الله سره پروت دی الله چا سره ظلم نه کوي اوس د دې نه بعد د جهاد مسله راوړي چې که تاسو د معاشرې او د قوم او د ملک د برابرولو کوشش کوئ نو کافران به د هغې د ورانولو کوشش کوي نو تاسو به د کافرانو مقابله کوئ بله ده مخکې ذکر شو
چې په پخوانو مسلمانانو باندې دوه قسم امتحانات راغلي کم کم بدني او مالی مالی دلته بل تذکره وشو چې ته به خرچه کې د امتحان په موږ هم شتي نو بدني امتحان هم په موږ راځي هغه جهاد دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ د کافرانو سره وهو کره لکم او دا بد لگی په تاسو یعنی ستاسو طبیعت یې بد ګڼي ګوره بد ګڼل په دوه قسمه یو بد ګڼل د دې د لاسه چې د عمل سره د دشمني دا خو کفر دی که څوک یې باید داسې کړي یو طبیعي خبره جنګونه د انسانانو نه یې خوښ ولې نه یې خوښ تکلیفونه پکې دي مال پکې لګي بدن پکې لګي علاقه به پرېږدي مرګ پکې راتلی شي نو الله وایي جهاد په تاسو لازم کړی شوی دی د کافرانو په مقابله کې او حال دا چې دا تاسو په تاسو بد راځي په تاسو بد لګي وعسى ان تکرهوا شیئا او کیدای شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم او حال دا چې هغه فایدهمن ستاسو دپاره تاسو به یو شی بد ګڼئ او په هغې کې به ستاسو دپاره څه په هغې کې به خیر لکه دغه جهاد ته وګوره کافرانو سره ظاهره کې کیدای شي څوک دا وایي چې دې کې څومره نقصان دی او مال لاړ او بدن لاړ او دا په هغې کې ټول خیر پروت دی داسې نور ډېر عبادات او لکه اوس بیماري ته وګوره ځه عبادت پرېږدي امتحان ته وګوره بیماري په یو سړي باندې راځي چا بیماري خوښه ده نه ده خوښه طبیعت بیماري نه خوښوي خو کیدای شي په هغې کې صحیح خیر ګناهونه دنه وریجېدو د دې د لاسه دنه الله بل مصیبت درکو لرې کو د دې د لاسه الله نورې لارې تا ته کوله وکړي نو ته به ډایرکټ دا فیصله نه کې چې یو شی ستا بدی شي یو دې کې به خیر نه وي نه کیدای شي ستا بدي شي او په هغې کې صحیح په هغې کې خیر یو سړی دی بچي نه کېږي دا د چا خوښه ده چې بچي نه کېږي نه ده خوښه خو کیدای شي دې کې صحیح خیر د دې بچو کې خیر نشتی بېدینه به وي ظالمان به وي د پلار مور شرموي نو دې خو ته نه دی خبر حالانکه به کې خیر وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم او کیدای شي چې تاسو به ښه ګڼئ یو شی او هغه بد وي ستاسو دپاره تاسو به یو شی ښه ګڼئ چې یاره دا شی ښه کار دی خو هغې کې به حقیقت کې ستاسو دپاره شر پروت وي لکه اوس یو سړی دی الله ولې ډېر مال نه ورکوي او یو حدیث کې داسې راځي او قرآن کې هم دا خبره شته چې دا رزق دا تقسیم الله وایي موږ کړی نو یو روایت کې داسې راځي چې الله هر انسان ته د هغه مناسب رزق ورکړی دی بعض خلک داسې دي دا یاده کوي چې الله ولې ډېر رزق ورکړي نو دی بېدینه کېږي او بعض داسې دي چې الله به غریبي راوړي نو بېدینه کېږي نو الله مناسب کار کوي د حالاتو مطابق اوس یو سړی دی مال ډېر پراخه نه دی چې پراخه شو دی پراخه مال خوښوي خو هلته دا پته دې ته نشتي چې کله دا مال زما ډېر شي نو زه بیا بېدینه کېږم نو ظاهره کې دته دا ډېر مال ښه ښکاري خو په هغې کې څه پروت دی په هغې کې شر پروت دی ځکه ووایي والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ د صحابه کرامو د سوالاتو هغه سلسله وه نو په هغې کې یو بل سوال هغوی کړی و د هغه ذکر کېږي بله دا چې مخکې د جهاد خبره وشوه جهاد به کوئ نو دې ځکه اوس الله وایي چې جهاد به کوئ خو په عزتمنو میاشتو کې به نه کوئ الا دا چې کافر د سره کوي بیا یې کوه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کوي دوی تانه په باره د میاشتو عزتمنو کې د جنګ کولو نه په هغې کې چې په عزتمنو میاشتو کې به دا جنګ کول څنګه مخکې ما ذکر کړو که نه ماسپښین درس کې عزتمنې میاشتې څو دي څلور کمې کمې
ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب، دا عزتمنې میاشتې دي. شان نزول دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر یو سریه لېږلی و، یو جماعت یې لېږلی و او په هغې باندې عبدالله بن جحش امیر کړی و. مکې ته نږدې دی، د کافرانو سره میلاو شو. مکې ته نږدې عبدالله بن جحش د کافرانو سره میلاو شو. د کافران د طایف د طرف نه را روان، نو دوه کسان یې ترې ووجل. د کافرانو نه دوه کسان ووجل او سیت یې وخان ونیو. او دا ورځ د رجب اولنۍ ورځ وه. نو رجب خو په دغه څلورو میاشتو کې راځي. دا اولنۍ ورځ وه. مشرکانو اعتراض شروع کړو، ښه دا ته ځان ته مسلمانان وایي، دا تاسو وایي چې موږ د الله په دین مین یو، او دا تاسو وایي چې موږ دا وکړو. نو دا حال دی، موږ د دې میاشتو عزت کوو او تاسو د دې میاشتو عزت نه کوو. نو مسلمانان دې خبرو ډېر تنګ، الله دا آیت نازل کړو چې دوی تپوس کوي په باره د میاشتو عزتمنو کې د جنګ کولو نه په هغې کې چې په دې کې جنګ کول څنګه دي. قل ته ورته ووایه قتال فیه کبیر، جنګ کول په دغه میاشتو کې لویه ګناه ده. دا صحیح خبره ده. الله ورته جواب دا صحیح خبره ده چې په دغه میاشتو کې جنګ کول لویه ګناه ده. خو یو بله خبره، وصد عن سبیل الله، مگر خلق منع کول د لارې د الله نه، وکفر به او کفر کول پاغه، والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام نه، واخراج اهله منه او وستل د حقدارو د حرم د هغې نه، اکبر عند الله، ډېره لویه ګناه ده په نزد الله. الله وایي تاسو خو دغه یوې پورې نښتي چې مسلمانانو څه چل وکړو، په عزتمنو میاشتو کې وایي جنګ وکړو. راشئ، صحیح ده، دا ګناه ده. الله ورته ګناه ووایي، دا ګناه ده، خو دا خو واوره که نه، د دې نه لویه ګناه دا ده چې تاسو خلق منع کوئ د الله د لارې نه، کفر کوئ د الله نه، منکر یئ، د مسجد حرام نه مؤمنان او حقدار خلق د مسجد حرام منع کوئ. د ستاسو د دې خبرې نه تاسو چې مؤمنانو باره کې وایئ، د دې نه دا غټه ګناه ده. نو څه یوه خبره نیغه نیغه کوئ. والفتنة اکبر من القتل، او شرک کول ډېره لویه ګناه ده د قتل نه. یعنې دې ته وګورئ که نه، د مشرکانو دا شرک دا لویه خبره ده د دې نه چې په عزتمنه میاشت کې ووجلی شي. دا لویه خبره، شرک لویه خبره ده که د مؤمنانو دا کار د کومه خطا چې دې شوی و دا غټه خبره، شرک غټه خبره. الله وایي څه مخې مخې ته کوئ په مخ. او دا ګورې کم خیال کړی زموږ په دې امت کې هم د دې بېدینو دا طریقې د دې دیندارو نه که چېرته معمولي یعنې اخوا دېخوا شو که نه، نو دې پوزې لی راولي، نو چیڼقي اتاچي چیڼقي هغه بله ورځ لکه سلام به پیتي کې، نو ته ټول عمر د الله نافرمانیانې کې، که یو ورځ دا غریب خطا شو خپې وښویېد نو څه کوې ورسره؟ دا د دې بېدینو کار چې دې دیندارو ته بالمرصاد په څوکۍ نه. ښه نو ګیرې ته وګوره، نو ګیرې ته وګوره، ګیرې ته لکه نو څه کوې اوس؟ غریب نه یو نافرماني وشوه، غلطي ده، موږ ورته غلطۍ ته بیا هم غلطي وایو، د هغه دینداره غلطۍ ته غلطي وایو. خو ته چې دا سهار ماښام د بېدیني کې دې ته نه ګورې، ته دلته الله دفاع وکړه د مؤمنانو. خو ګوره الله حق نه پټوي. څنګه وی چې دا کار څه دی؟ غلط دی. قل قتال فیه کبیر، لویه ګناه ده. اوس کار د مؤمنانو نه شوی دی. تاسو خو اول خپل ځان ته وګورئ که اوس د مؤمنانو په زړه کې دا خبره راله چې یاره زموږ نه خو غلطي وشوه، بس اوس کیدای شي دې د لاسه دا جنګونه او جهادونه څه شي، دا به بند شي. نور به نه الله وایي نه، الله یې راتېزوي چې جهاد به کوئ. ولې؟ ځکه چې دوی تاسو نه ګوره غلي نه کیني،
ولا يزالون يقاتلونكم او همیشه بیدوی چی جنگون بکی تاسو سرا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا تردی چی واپس کی تاسو د خپل دین نه کده دوی وسبر شي پریدي کوم نه دو خبرېږي په څه طریقه به تاسو د دین نه اړئ ګوره الله وایي ان استطاعوا که وسې بر شي دې کې فضیلت ته صحابه کرامو یعنی وسې د باندې نه رسېږي نه اړئ یم خو ستاسو ایمان دومره اوچت دی چې د دوی په تاسو وس نه رسي خو دوی به مقابله کوي د دغه خلکو انجام چې څوک د دوی ومني او دین پرېږدي ومن يرتدد منكم عن ديني او څوک چې واوړېدل ستاسو نه د خپل دین نه فیمت وهو کافر بیا مړ شو په داسې حال کې چې کافر یعنی بیا نه دی راواپس شوی دین ته مړ شو او څه کافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة نو دغه کسان برباد دی عملونه د دوی په دنیا او په آخرت کې وأولئك أصحاب النار او دغه کسان نور والدي هم فيها خالدون دوی به په هغې کې همیشه مرتد شوي دي او بیا سجل شوی دی بیا په کفر باندې مړه دي نو دوی به همیشه په جهنم کې هر څه برباد دي کامیاب خدای دی چې دین یې نه دی پرېښودی الله دې کې هغه مؤمنان ذکر کوي چې د کافرانو په چل ول کې نه دي راغلي په دین مضبوط ولاړ دي هجرتونه یې کړي دي جهادونه یې کړي دي ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان یې راوړی والذین هاجروا وکسان چې هجرت یې کړی وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړی دی په لار د الله کې اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید لري د رحمت د الله نو پکار ده او مناسب ده چې د الله د رحمت امید وساتي ولې ایمان یې راوړی هجرت یې کړی جهاد یې کړی اوچت اعمال یې کړي دي نو ځکه خو امیدونه ساتي والله غفور رحیم او الله بخونکی رحم کونکی دی ومونږ ټول دی الله رحم وکړي ها اوس بل سوال د صحابه کرامو سوال او دلته دا یو حکم او ادب بیانېږي قانون بیانېږي د مسلمانانو تربیت لپاره که غواړئ چې معاشره برابري ملک برابري نو نشې او جواریانې به ترې ختموئ په نشو سره په جواریانو سره فساد جوړیږي فسق او فجور عام کیږي امن و امان ختمیږي يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کوي دوی تا نه په باره د شراب او جوارۍ کې شان نزول بعض دا ذکر کوي چې کله دا شراب حلالو لنډه دا یاده کوي چې شراب په یو څو مرحلو تیر شوي اول دا مرحلې یادې کوي اولنۍ مرحله دا ده چې شراب په اوله کې څه حلال دویمه مرحله هغه دا ده الله صرف دومره وویل وی فایده پکې هم ده نقصان پکې هم دی او نقصان یې د فایدې نه زیات دی نو بعضو خلکو پرېښودي وي چې نقصان یې د فایدې نه زیات دی موږ به څه کوو درېیمه مرحله په سوره مایده کې الله ووي چې چا شراب څکلي نشه کي منزله دې نه شي دا خو ټول مؤمنان دي دینداره خلک دا خو مزګزار دي نو ډېرو د هغې د لاسه شراب پرېښود څلورمه مرحله هم سوره مایده کې الله بالکل حرام کړو نو الله دا شراب اکدم نه دي حرام کړي ولې ځکه چې دا خلک ورسره د پوخان عادت را روان دي اکدم په دوی شراب څنګه بندي رو الله په هغوی باندې شراب بند نو کوم وخت چې شراب حلال و بعضو صحابه کرامو شراب وڅکل
او بیا شعر و شاعري کوله. عربو د شعر و شاعري ډېره خوښه وي، نو دوی پکې هغه شعر و شاعري شروع کړه چې د خپل قوم او خپله تذکره یې کوله. په دې کې دوی وران شو. چې وران شو نو د یو بل سره اختلافات او بدو ردو ته خبره ورسېده. هلته هغوی څه چل کړی و؟ شراب یې څکړي و، نشه کي. نو چې سړی نشه کي بیا خو ښه مخکې لاړ شي په جګړه کې. نو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسېد. الله د آیت نازل تپوس کوي دوی تا نه په باره د شرابو او جوارۍ کې. او سبحان الله دا دواړه الله یو ځای ذکر کړو. حکمت دا دی والله اعلم چې کم سړی جوارګري دی اکثر شراب څکي، او کم سړی چې شرابي دی اکثر جواري کوي. ښایسته کتاب دی د الله، هره خبره کې څه نه څه حکمت وي. که نه داسې نه ده، جوارګر اکثر شرابي او د شرابي اکثر جوارګري. نو الله وایي جواب قل ته ورته ووایه فیهما اثم کبیر، په دې دواړو کې ګناه د لویه، ومنافع للناس او فایدې دي لږې د خلکو دپاره. فایده به کوم شي؟ ګناه هم ده، خو د اثم کبیر ګناه څه ده؟ غټه ګناه پکې ده. او بیا دې ته وګوره واثمهما اکبر من نفعهما، او ګناه د دې دواړو ډېره لویه ده د فایدو د دې نه. هوښیار سړی په خپله پوه شو ګناه یې څه ده؟ ډېره ده. نقصان یې څه دی؟ ډېر دی. نو چې نقصان یې ډېر دی، ګناه یې ډېره ده، نو کې به بیا څه د لږو فایدو دپاره. نو د شرابو چې سړی دی کې دغه شي چې د شرابو کې به څه فایدې؟ بعض فایدې داسې چې دا دنیوي فایدې کیدی شي، وقتي طور کیدی شي. لکه اوس دې سره وایي غمونه او خفګانونه ختمېږي. اوس که څوک دې فایدې ته وګوري چې دې کې څه فایده ده؟ غمونه ختمېږي. او اکثر دا شراب خلک شروع کوي هم دغه ځای چې غم پې ختموي. نو دا خبره صحیح ده، غم ختمېږي، خو دا غم څنګه ختمېږي؟ ته خو دې ته وګوره که نه، داسې د غم جړله خو نه وباسي. عقل درله بند کړي، عقل د نه والي. نو چې عقل د نه والي نو هغه غم ته ستا سوچ نه، ځکه چې عقل دې بند دی، نو غم خود به خود ختم شو. ځکه چې هلته ستا عقل څه شو؟ بند شو. نو دی خوشحاله دی غم یې رانه هېر کړو. دا خو ته یې لیونی کړی وي، دماغ یې دله بند کړو، بیا قصه دنه هېره شوه. چې نشه د شرابو دنه لاړه، غم بیا را تازه شو. نو اوس بس یو بوتل بیا ووه چې بیا دا هېرې شي. نو دا سلسله به د کوم وخته پورې روان دی؟ نو که دې فایدې ته ګورې، دا خو وړه غونده کې فایده ده، وقتي طور فایده ده، هم څه فایده خو نه ده. یا که څوک دا وایي چې پیسې پکې ډېرې دي، نو دا فایده پکې شته، خو ته خو نقصان ته هم وګوره که نه. حرام خرڅې، په حرامو کې تجارت، دا څومره لویه ګناه ده. یا بعض دا وایي دې سره وایي هډوکي مضبوطېږي، دا باسې وقتي طور وړې وړې فایدې دي. وګورئ نقصانونو ته، وګورئ ګناهونو ته. د ټولو نه لوی نقصان په جوارۍ کې او په شرابو کې دا دی چې الله دنه ناراضه کېږي. کافي نه دی دا نقصان د پرېښودو دپاره؟ لکه یو کافي دی چې ستا رب پې تا نه ناراضه کېږي. نو دغه شان ګوره بېعزته کېږي پکې. شراب چې څوک وڅکي، نشه چې وکړي، د عقل بند شي، د چې هر څه ووایي. جواري چې وکړي، جواري وبیلي، په دې کې قسمه قسم حالات راځي، تر دې چې د بعضو نه پکې ښځې هم بوځي. دا ښځه به دې موږ سړی چې څو پورې پیسې نه راوړي. ته دې نقصانونو ته هم وګوره که ګوره شراب اینه ختموي، جگر ختموي، ګردې ختموي، بوډاوالی زر راولي. کور کې ستا مرتبه چې کومه د هغه ختموي، ځکه چې هلته ته نشهیز شوې. نو ښځه درته د عزت په نظر نه ګوري، مور پلار درته نه ګوري، بچي درته نه ګوري، بلکې سوال کې اکثر چې الله اوس دې څه کړي؟ ختم کړي. نو څومره لوی نقصانات پکې دي.
ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس کی دوی تانه چی سخرج کی دوی دا اوس بل تپوس دی مخی تپوس شوی دی که نه د مال هغه څه و په چای ولګو او د کم مال نه ولګو هلته ګوره سوال جدا و اوس دلته دی څومره ولګو یعنی کم مال نه ولګو دا بل تپوس دی څومره مال خرج کو نو دا د هغې نه جدا دی جواب الله ورکوي چې هغه مال چې ستا د حاجت نه زیات وي هغه خرج کړه یا هغه مال چې د هغې خرج کول اساني په خرج کولو کې تکلیف نه یا مطلب دا دی چې مال دومره ولګوئ چې بېخکندي مه کوئ بلکل خپل مال ختموم چې ځان غریب کړي نه ځان ته پکې پرېږده یا مطلب درمیانه مال ولګوئ نه به کمې کوئ نه به زیاتې کوئ نو دوی تپوس کوي چې څه خرج کړي دوی قول العفو ووایه زیاتي مال مطلب انفقو العفو خرج کوي زیاتي مال زیاتي مطلب یعنی چې ستاسو د ضرورتونو نه زیات دی خو که دغه ضرورتونه دې راواغستو دا کوم چې زموږ دی دا ضرورتونه نه دا ضرورتونه نه چې د هر جوړې سره یو شان پیزار او بیا د زنانو ضرورتونه او بیا تکبر او فخر او بیا د ځوانانو د ډول او سینګار نو دا خو نه ختمیږي ضرورتونه څه مطلب دی چې د هغې نه بغیر ته نیمګړی کېږي ای ته ضرورت دی دغه باول ترتیب کې ساتي د دې نه چې څه زیاتې کېږي هغه ولګوه مهربانه رب دی ګوره دی نه دي ویلي چې ټول مال ولګوئ ګینه ویلی شو ځکه چې دا مال دی ټول د هغه وی خیر دی زیاتي دې ولګوئ او په هغې کې موږ بخل وکړو هغه هم موږ ونه لګو حاجتونه راله حق الله پوره کړو حاجتونه زمونږ هغه الله پوره کړو دی راته ووایي چې حاجتونو چې څومره م ضرورت دی په دې اندازه مال ځان سره به وساته زیاتي مال کې د الله حق م ادا کوه لګوی په دین کې دلته دا فایده ده کوي چې بعض علما دا وایي چې دا د هغه وخت آیت دی چې صدقه لازم وه صدقه واجب و چې لازم به زیاتي مال خرج کړي بیا وروسته دا مسله منسوخ شو په څه سره په زکات سره اوس زکات کې دا اسانه خبره ده څنګه مال به لګو څومره به لګو نصاب معلوم دی وخت معلوم دی په چا به یې لګې هغه معلوم دي شروط معلوم دي نو دا مسله ورسره څه شوه منسوخ شوه كذلك يبين الله لكم الآيات دغه شان بیاني الله تاسو ته حکمونه خپل لعلكم تتفکرون د دې دپاره چې فکر وکئ فی الدنیا والآخرة په باره د دنیا و آخرت کې الله دې دپاره دا دین موږ ته بیانوي چې موږ سوچ وکړو په څه کې دنیا و آخرت کې سوچ څه ته وایي بارک الله فیک دی جواب دی د دنیا د ژوند دپاره سوچ وکړه ضرورت دی که نه هغه خپل ضرورت پوره کړه نو د آخرت دپاره هم سوچ کوه صرف پورې د ضرورت نوم مه ورکوه لږ ساعت مخکې ما وویل که نه که دغه ضرورتونه چې دا چې دا زموږ دی دي چې ټوټې هلي که نه زموږ خلک ځمکې ته یو کیله به اخیستی ټوټه مو اخیستې ده که دا ټوټې هلي نو دا ضرورتونه پوره به شي قیامت سهار به راشي و ستا زیاتي مال به څوک ویني نو سوچ د دنیا هم کوه سوچ د آخرت هم کوه صرف سوچ د دنیا د ګمراهۍ لار ده او صرف سوچ د آخرت دا هم زموږ منهج نه دی ځکه چې الله وی دنیا به ورسره هم کې
دنیا به کې د ضرورت دی، آخرت به کې د مقصد دی. نو ځکه الله دنیا او آخرت ذکر کړو. اوس بله مسله، صحابه کرامو بل تپوس کړی، د یتیمانانو خبر راله. مخکې د جهاد مسله ذکر شوه، نو جهاد کې دی چې کله جهادونه کېږي نو یتیمانان صحیح ډېري که لګي ډېري. نو الله د آیت نازل کو قرآن کې رابشي ولا تقربوا مال اليتیم، د یتیم مال ته به نه نږدې کېږئ. هلته د صحابه کرامو به د یتیمانان ځان سره ساتل او د هغوی مالونه هم د صحابه کرامو سره و. نو هغوی غریبانان په یره کې شو، ځکه چې هغوی خو به شریک مال خورو، جدا جدا خو نشي خوړی که نه. اوس یتیم له یعنې ماسپښین روټۍ ده، یتیم له جدا پخه که د هغه د مال نه، او موږ له جدا پخه که زمونږ د مال نه، دا ډېره ګرانه شو. بیا که هغه ونه خوړه هغه ضایع شو، که دلته کمه شوه او داسې یعنې دا ژوند ورسره تنګېږي او د یتیم مال ته پکې هم نقصان رسي، ځکه چې تېرې سي هغه له جدا جدا پخه وړوکی دی او خوري نه، نو هغه څه کېږي ضایع کېږي. نو د صحابه کرامو به په شریکه دا مال لګو، خو یره یې زړه کې پیدا شوه چې الله خو وایي چې مه نږدې کېږي، دا به څه کېږي. نو رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله تپوس یې وکړو. ویسألونک عن الیتاما، او تپوس کوي دوی ستانه په باره د یتیمانانو کې. یتیمانانو باره کې څه تپوس کوي؟ مال باره کې. قل ته ورته ووایه اصلاح لهم خیر، اصلاح د هغوی دپاره غوره ده، خیرخواهي د هغوی کوئ، د اصلاح سوچ یې کوئ. وإن تخالطوهم، او کچری تاسو ګډون کوئ د هغوی سره، فإخوانکم نورونه دي ستاسو. یعنې هېڅ خبره نه ده، که تاسو سره مال ګډوډ کوئ بیا په اندازې خرچه کوئ نو الله تاسو په دې نه رانیسي. چا دا ویلي د بعضو علماو پکې لا دا ویلي وإن تخالطوهم معنوي دا ده وایي که تاسو دوی ګډوډ کوئ د ځان سره، یعنی په دې خپلوانو کې وله څوک جنۍ ورکوئ نو د دې کور به شي، بیا دغه یره ختمه شو. یو لاردان ده، که تاسو یریږئ نو بیا د هغې لار دا ده چې د یتیم سره رشته وکړئ. خو نه واضحه دا بله ده چې الله هغوی ته د دې معافي کړې ده. که دا مال تاسو په شریکه خورئ، مال د یتیم دی، مال د دې کور والا دی، او پخیږي یو ځای او خوراک یو ځای کېږي، نو دې کې څه حرج الله وایي نشته. فإخوانکم دا خو ستاسو وروڼه دي. والله یعلم المفسد من المصلح، او الله پیژني فساد کوونکې جدا د اصلاح کوونکې نه. الله ته د هر څه پته ده. څوک دا مال ګډوډ کوي د فساد په نیت، او څوک دا مال ګډوډ کوي د خیرخواهۍ په نیت، الله وایي د هر څه راته پته ده. ولو شاء الله لأعنتكم، او که چېرته غوښتې الله نو خامخا به یې په تاسو، نو خامخا به یې تاسو په مشقت کې اچولی وې. څنګه؟ یعنې الله به د باندې دا لازم کړی وي چې مال به لازم جدا جدا، خو الله دې څه ونه کړ. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زورور حکمت والده. د معاشرې د اصلاح خبره، د مسلمانانو تربیت خبره ده. نو اوس بله قانون دا دی چې مسلمان به د مشرک سره تعلقات نه ساتي، نو چې تعلقات نه ساتي د دې نکاح به صحیح، او دا خبره بیانېږي. مخکې د جهاد خبره له مشرکانو سره جهاد وکړي، په هغې کې هم دې مسلې ته ضرورت راځي. د کورنۍ په اصلاح کې هم دې مسلې ته ضرورت راځي. یاده کوي دا خبره چې ښځه دې بېدینه وي نو یره ده چې بچي به دې بېدینه وي، خاوند چې بېدینه وي یره ده چې دا ښځه او دا بچي دا ټول بېدینه شي. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، او نکاح مکوئ
د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي. ګوره د اهل کتاب او مشرکین، حالانکه په اهل کتابو کې مشرکین شته، ځکه چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي دا مشرک نه دی. یهودیان دوم مشرکان دي، خو قرآن کې چې کله مشرکین ذکر کی نو دلته مراد غیر اهل کتابي، هغه مشرکان ته مراد دي. اهل کتابو ته الله اهل کتاب وایي یا یهود و نصارا ورته وایي. دلته اوس کم مشرک مراد دی؟ د اهل کتابونه علاوه، یعنی د اهل کتابونه علاوه د مشرکانو زنانه مشرکی ښځې هغه موږ نشو واده کولی په یو شرط، حتی یؤمن تر دې چې ایمان راوړي یا تر دې چې موحدی شي. اگر که د اسلام دعوه کوي دا هم یاده کوي، او د اسلام دعوه کوي او مشرکان دي، کیدای شي که نشي کیدی؟ کیدای شي قبر ته سجده لګوي، قبر نه غواړي او نور داسې قسم شرکونه، دا مشرک دی. هر چې د اهل کتابو زنانه دي نو هغه زموږ دپاره حلالې دي. سورة المائده کې به راشي یو مسلمان د یهودو نصاراو نه واده کوي، د هغوی نه جنۍ راولي نو دا جایز دي، په شرط د دې چې دا پاکوي، زناکاره نه او غوره نه دي. دغه اکثر علماء قول دی غوره نه دي، جایز دي، غوره نه دي. ولې؟ ځکه چې دا اثر په بچو کوي او اثر په خاون هم کوي. دا هم د نه منلو خبره ده چې سړی نه دي بلکل به ما اثر نشي کولی. او سړی د ښځې سره دومره جوړ تعلقات ساتي نو څه نه څه اثر خو به هم کوي که نه؟ اثر به هم کوي. نو الغرض دلته ښځې د مشرکانو مراد دي، د اهل کتابونه چې دوی سره به نکاح نه کوئ. ولأمة مؤمنه او خامخا وینځه مؤمنه خیر من مشرکه، غوره ده د مشرکې ښځې نه. یوه ښځه د ازاده ده، یوه ښځه د وینځه ده، غلامه ده، بغیر د دې نه چې مؤمن ده که مسلمان مشرک ده، دا هر څه ته درکه دې کې غوره کومه یوه ده؟ ما تاسو ته دغه ته لرکه مسلمان او ازاده، ازاده که غلامه غوره ده؟ ازاده غوره ده. ولې؟ وینځه وایي، په وینځه څوک څه کوي؟ ما تاسو ته سوال کې خبره وکړم تاسو پرې نه رسېدو. ما وی دا مؤمن تی لرکی، اسلام تی لرکی، عام خبره کوو. دو انسانان دی، یو ازاد دی بل غلام مری دی، کم یو غوره دی؟ ازاد غوره دی. بل دا چې عربو کې پوخا د زیناګانې او د فحاشي چې به کېده دا په دې وینځو کې وه. ازاده ښځه به د دې کارونه به ځان لرې ساتو، ځکه چې دا به عزتمنه وه، دې کارونو کې به ګوتې نه وایلې. نو اصل خو دا دی چې ازاده غوره ده د وینځې نه، چې کله د اسلام او د ایمان خبره پکې نه کوو. خو که اسلام، ایمان، توحید او دا خبرې دې پکې راواچولې او شرک او کفر او دا، نو بیا هر هغه یو غوره ده چې هغه مؤمنه مسلمانه ده، که هغه ازاده ده که هغه وینځه ده. اوس دلته الله وایي چې مشرکه ده، ازاده ده، مؤمنه ده، وینځه ده. دقه وینځه د دې ازادې مشرکې نه غوره ده. ولو اعجبتکم، اگر که تاسو په تعجب کې اچوي مال د دغه ښځې یا ښایست، دا مشرک اگر که ډېره مالداره ده خو دا وینځه تې غوره ده، دا مشرک اگر که ډېره ښایسته ده خو وینځه تې غوره ده. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، او په نکاح سره مه ورکوئ لونه خویندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي. بله مسله هلته مسله دا ذکر شوه
چې مسلمانان د هغوی نه ښځې راوستی شي او که نه د هغوی د مشرک زنانه سره نکاح کولی شي او که نه هلته دا مسله. اوس دا مسله ده چې مشرک نارینه له مسلمانه جنۍ په نکاح ورکولی شي او که نه. الله وایي نه. ښه ګوره په دې کې کتابي او غیر کتابي نشتي، دا په نورو ځایونو کې هم الله ذکر کړي دي. زمونږ د مسلمانانو چې کمې زنانې دي لوڼه او خویندې دا په کافرانو حرامې دي که هغه اهل کتابو کې دی او که هغه عام مشرک دی. دا نه چې دلته هم دا مسله ده چې وایي سړی یهودی دی نصرانی دی دله مسلمانه جنۍ ورکولی شي. نه نه، مسلمانه په هغوی قطعا حرام دی که هغه کتابي دی او که هغه مشرک دی. پوه شوې په دې خبره؟ ولې؟ ځکه چې زنانه کمزوري د سړي د تسلط لاندې. اوس که دا سړی جنۍ راولي د یهودو نه یا د نصاراو نه نو زورور دی، کیدی شي دی ورله دعوت ورکړي، کیدی شي دی نیغې لارې ته راواړی، خو هر چې جنۍ ده نو په هغې یره ډېره ده. بلکې داسې پکې شوي ده، خو پرېږدي دا خو د کفر او اسلام خبره. داسې شوي دي چې جنۍ غریبه مور پلار پې سبقونه ویلي د دین او د جامعاتو ته او مدرسو ته او ختمونه او یو دارسې یې کړي، په اخره کې یو بېدینې له ورکړي. دا د مور پلار غلطي. دا دومره محنتونه چې دې پې وکړو دا یې دې لپاره وکړو چې ته بیا دې سړي له ورکړي چې هغه نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني. نو هغه زنانه بیا داسې پکې شوي دي چې هغه زنانه هغه څه چې یاد کړي و هغه هر څه تېر دي تر دې چې مونځ او دستین پاتې دي. ولې؟ خاوند ماحول کور غریب د هغې څه وسره شي. ابه یو میاشت نصیحت وکړي خاوند ته، او بېدینه خو نه مني. شتي داسې خاوندان دا موږ منو چې بعضو زنانو د الله په توفیق سره د خاوندانو ژوند بدل کړی دی، دا هم شتي. خو دا کله نا کله کېدی شي. نور د خاوند تسلط څه دی؟ ډېر دی. موږ پښتانه خو چې ښځه راته وایي چې مانځله لاړ شي نو بد بد ورته ګورو. ما ته عقل ښیې، ما ته دینداري ښیې، د پلاني لور پلار ولم یاد کړي. نو په داسې کور کې به ښځه غریبه خپل علم څه خور کړي؟ نو بیا سوچ وکړئ چې دا جنۍ مسلمانه وي او کور والا کافران وي، نو دا به هلته څومره ګډه وډه شي او کېدی شي دا دین ته لاړ شي. نو ځکه بلکل منع دي په هغوی. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، او خامخا یو مري غلام مؤمن غوره دی د مشرک نه. یو سړی دی رشته راله د مشرک، آزاد ښایسته مالدار، بله رشته مري غلام تک تور کمزورې موحد. الله وی دغه موحد مري غوره دی د دې مشرک مالدارانه. او ځکه دې کې زموږ دپاره نصیحت دی. اکثرو له چې نن سبا ورشي د رشتو دپاره د جنۍ کور وی هلک څه کار کوي؟ دا اولنی تپوس دی. ځمکه یې څه ده؟ دا دویم تپوس دی. نو کور به څه ترتیبي؟ نو دا دریم تپوس، او دا سلسله به روان. یو ځای کې دا تپوس نشي دا هلک د الله سره څنګه دی؟ ته د الله نه یېرېږي دی ستا د ښځې حق ادا کوي ځکه چې یېرېږي دی. مال دی مال به الله ورکړي که زه یو پیر کراچۍ کې ومه، نو زمونږ یو خپل کېږي هغه څه رشتې اراده لرله، ما ته ما سره ځو چې خبره وکړو. دغه ما صحیح ده مخکینۍ خبره. زه چې ورسره لاړم مونږ مشر سره میلاو شو، خبره اتره وشوه. نور کسان هم هغوی خبره وکړه، هغه به یې تپوسونه شروع کړو. دا یو کور ده دا څنګه کراچۍ ته راغلی او دا بیا وایي اخره کې چې د ده هغه ته وایي اناسو وایي ستا مستقبل څه دی؟ نو ما له اوس خندا هم راغلې ده په دې سوال او غوسه هم راغلی که مستقبل خو د الله په لاس کې ته هغه نه مستقبل څه تپوس کوې؟ اوس هغه څنګه دی ویې ده ته سبا څنګه یې ده خو الله ته پته ده.
مستقبل سره د مستقبل د ویسه طریقه جوړه کړې غریبي دومره بد راګیر کوګه چې هغه به وي چې یا الله اوس د پیشو د منګکه خلاص کا خو خلاص یې کا نو د بعضو دا سوالونه دغه دنیا و ما حوله هغې نه به تاویږي راتاوي ځمکه مستقبل او بنیادي تپوس ته د دین وکړه الله دلته څه ووي وی هغه مري غوره دی د آزاد مشرک نه حالانکه آزاد مشرک څه دی نسبي دی خانداني دی مالدار دی ښایسته دی خو د بېدینۍ د لاسه د هغه نه شاته پاتې شو ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي تاسو پسې چې څوک راشي او لور در غواړي یا خور ترضون دینه و خلقه او تاسو د هغه په دین راضي او په اخلاقو یې راضي بس رشته ورسره کوئ د افسوس خبره دا ده چې ډېرو مسلمانانو د هغه خلکو سره رشتې کړي چې د هغوی عقیده شرکي دي او دا تپوس هم نه کوي چې د ده عقیده څه ده څه نه ده خپله لور غریبه پکې ورکړي یا زوی له داسې جنۍ راولي چې هغې عقیده هغه شرکي وي نو بیا وروسته تپوس کوي او دا چې شیعګانو سره واده وشو دا چې قادیانیانو سره واده وشو دا چې پلاني سره واده وشو نو په هغه ټیم کې تپوس پکار دی جنۍ عمر څومره دی او ښکلي ده او که ښایسته ته پرېږده دا خبرې ښایسته ده او بدرنګه ده او عمر اول دا تپوس وکړه چې د دې کور والو د دې کوړمې د دې عقیده څه ده دوی قرآن او حدیث مني دوی موحدین دي که نه دي اوس د هغې نه بعد بیا د نورو تپوسونو له راشه چې هلک ښکلی دی که نه دی جنۍ ښکلي ده که نه ده هلک څه کاروبار کوي ځمکه دې قصو له وروسته راشه ورسېدی به که نه نو دا اهمه مسله ولو اعجبكم اگر که تعجب که چی تاسو اولئک یدعون الى النار دغه کسان دعوت ورکوي ورته څوک مشرکان ځکه دې ځان لرې ساتي که دې وله جنۍ ورکړه نو هغه جنۍ له دعوت ورکوي ورته او که ځان له دې راوسته نو تا هم راکاږي څه ته ورته والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه او الله دعوت ورکی جنت تا او بخنی تا بخپل حکم سره د هر څه الله دې دپاره وایي چې موږ جنت ته لاړ شو او موږ وبخلی شو ويبين آياته للناس او بیانوي آیتونه خپل خلکو ته لعلهم يتذكرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي زموږ د نصیحت دپاره الله دا ښایسته خبرې کوي نو بله مسله دا یو سوال بل دی چې د مسلمانې کورنۍ سره تعلق ساتي هغه دا چې په زنانه باندې د حیض بیماري راشي نو دې ته نزدېکت څنګه دی مناسبت خو واضح دی ټولو تربیت خبره ده بله دا چې مخکې خبر وشو چې مشرکې ښځې سره نکاح نه کېږي ولې نه کېږي پلیته ده باطن یې څه دی پلیت دی نو اوس دلته د بلې پلیتۍ باره کې خبره کېږي چې هغه ظاهري پلیتوالی دی هغه حیض دی دا هم د سوالونو په سلسله کې د صحابه کرامو سوال دی شان نزول دا دی انس ابن مالک وایي چې یهودیانو به داسې کار کو چې په کومه زنانه باندې به د حیض او د میاشتې دا بیماري راله نو د هغې سره به خوراک نه کو څښاک به یې نه کو نه به د هغې سره به کور کې اوسېدو تر دې چې بهر به کور نه به یې وویسته بهر به ولې وړه غونته کې جونګړه جوړه کړه په هغې کې به دا جنۍ ناسته وه او دا ښځه د صفا کېدو پورې نصاراو به داسې کار کو چې په دې ورځو کې به ورسره کوروالی او هر څه کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس چې یا رسول الله موږ به څه کوو نو هغوی هر څه کوئ سوای د کوروالي نه صحیح مسلم کې حدیث دی هر څه کوئ سوای د کوروالي نه نه د یهودو په شان نه د نصاراو په شان یهودو په شان نه زنانه حیض پرې راغلی دی نو څه چلو شو
خوراک ورسره هم کوه، څښاک ورسره هم کوه، ګپ شپ ورسره هم لګوه، بلکې د عورت نه علاوه د ټول بدن نه خونه ده، دا هم جایز دي. داسې څاروی خو نه دی او نه داسې پلیته شوي ده چې بس دا لرې که غذارې که بهر دا د یهودو غلطه طریقه ده. او په نصاراو هم رد دی چې په دې پلیتوالي کې دا خو پلیته وینه ده څښه، په دې کې به کوروالی نه کوي. نو الحمدلله زمونږ شریعت وکذلک جعلناکم امة وسطا، زمونږ شریعت زمونږ امت په منځ کې د افراط او تفریط په منځ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه سره کوي سوا د کوروالي. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت کې نو عائشه رضی الله عنها ته وی دا جانماز راکا، دا صادر راکا. نو هغې ورته یا رسول الله زه خو حایض یم، حیض راباندې راغلی. نو هغه ورته حیض ستا په لاس کې خو نه دی لګېدلی. ګوره زنانه باندې د حیض د راتلو مطلب خو دا نه دی چې بس د دې یو ټول بدن پلیت شو لاس وله مه وړل. دلته دغې مسلې وضاحت. ویسألونک عن المحیض، او تپوس کوي دوی ستانه په باره د حیض کې. قل هو اذى، ووایه دا ضرر رسونکي ګندګي ده. صحابه کرامو تپوس وکړو د حیض باره کې. دا نقلي غیرتیان نه دي، نقلي غیرتیان جعلي په هغوی باندې رد دی. وایي داسې قسمه خبرې څوک په جومات کې په منبر کې نه مړو دا څوک تپوس کوي. نو ته د صحابه کرامو نه زیات غیرتي چې هغوی تپوس وکړو یا رسول الله د حیض دا مسله به څنګه. دویمه نو ته د پیغمبر نه زیات غیرتي چې هغه د دې جواب ورکړو. نو درېیمه ته د الله نه زیات غیرتي چې هغه په قرآن کې دا خبره ذکر کړه. الله په قرآن کې ذکر کړه، پیغمبر یې جواب کړی، صحابه کرامو تپوس کړی. دا زموږ دین دی، دا مسلې به زده کې. مسلمانه کورنۍ به څنګه ژوند تېروي د هغې دپاره دا خبرې لازم دي. الله وایي دا ګندګي ده، د حیض دا وینه نه ده، دا د دې رحم د دې ویښ نه راوځي بلکل. ماشوم دپاره به طور خوراک استعمالي چې کله ماشوم د مور په خېټه شي که نه نو دا وینه بنده شي، هلته ترې فایده ځي. نور دا د رګ وینه نه ده، ځکه دا د رګ د وینې نه جدایي په رنګ کې، په بین کې، په صفت کې د هغې نه جدایي. نو الله وایي دا ګندګي ده، ضرر رسونکي ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحیض، بس بیل شئ د زنانو نه په حیض کې. بیل شئ مطلب دا نه دی چې بلکل تی د یهودو په شان جدا شي، یعنی کوروالی ورسره مه کوئ. د حیض په دوران کې کوروالی د لویه ګناه ده ګورئ، او د لویو بیماریانو وجه ده. د مؤمنان چې الله داسې روغ ساتلي دي که نه، دا د شریعت برکت دی. ګورئ ښه ته لاړ شل انګریزانو تپوس وکړه، په هر چا باندې یو داسې بیماري ده اکثرو باندې چې نوم یې نشي اخیستی، نوم یې نشي اخیستی. نوم د دې ګندګو د لاسه زیناګانې عامې دي، د جنکو سره، د هلکانو سره، تر دې چې د څاروو سره هم زیناګانې کوي دغه خلک. او حیض پکې څه ته وایي چې دا حیض او دا حرام دی، کوروالی مخکې کې که دبور کې هر څه چې نو په داسې قوم کې ګنده ګنده بیماریانې الله راوستي، او دا مؤمنان الله د دغه بیماریانو نه ساتلي دي الحمدلله. الا دا چې یو څوک د هغوی په لار روان وي هغه هم بیا په دغه بیماریانو کې اخته شي. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او مه نږدې کېږئ هغوی ته تر دې چې هغوی پاکې شي، یعنې تر دې چې وینه ودرېږي. فإذا تطهرن، کله چې ځان ښه پاک کړي، فأتوهن من حيث أمركم الله، بیا راځئ هغوی ته د هغه ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. اوس دا بله مسله، زنانه ده او د هغې وینه ودرېده،
آیا دا وینه ودرېده به پاکي؟ نو بعضو علماو دا جواب کړی دی بیا مسله د وینو د ودرېدو دی چې وینه ودرېده او دې خپل ځان پاک کو بغیر د غسل نه بس دا پاک کړ. جمهور العلماء وی نه، اکثر علماء وی نه، وی دلته ګوره دی آیت ته ګورئ ولا تقربوهن حتى يطهرن، مه نږدې کېږي تر دې چې دوی پاکې شي. نو دلته د طهارت نه مراد سره چې وینه ودرېږي. فاذا تطهرن نو بیا یې وی کله چې ښه پاکې شي. نو دا کله چې ښه پاکې شي یا ځان ښه پاک کړي دلته مراد څه دی؟ غسل دی. نو چې غسل وکړي به ورسره میلاویږي، خو بیا به ورسره میلاویږي په هغه طریقه کومه طریقه چې الله ښوولې ده، د هغې خلاف ورزي به نه کړي. ان الله يحب التوابین، یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره، ويحب المتطهرین او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. توبه ویستونکي په دې ذکر کړو که چا نه دا کار مخکې شوی د ښځې سره حیض په ورځو کورواله کړې اوس یې توبه وباسي. پاک خلک یې خوښ دي نو ځکه وایي چې په حیض کې زنانو ته مه نږدې کېږي. نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسو فصل دی ستاسو دپاره. دا بله مسله ده. خلاصه د دې دا ده چې یهودیانو دا مشوره کړې وه په مدینه کې، یهودیانو چې یو سړی د ښځې سره کوروالی کوي په دې مخکې طرف کې د شا نه، یعنې د کوروالي ځای حق دی کم چې الله حلال کړی دی یا مباح کړی دی، خو د شا د طرف نه ورسره کوي. نو یهودیان وایي چې دا کار ناروا دی. وایي دې سره دا بچي چې پیدا کېږي په دوی کې نقصان راځي. انصارو د دوی نه دا رواج یې زده کړو ځکه چې مدینه کې خو دا خلک اوسېدو. نو بیا داسې چل وشو چې یو مهاجري چې هغه د مکې و، هغه د یو زنانه سره واده وکړو چې هغه په د انصارو کې وه او هغه سره په دې طریقه کوروالی وکړو. یا مطالبه یې وکړه نو هغې وایي چې دا خو موږ نه کوو، دا خو ناروا دی. اوس دا کار کېد، دې سره خو بچو ته نقصان رسي، دې سره خو دا کار کېږي، دې سره خو دا کار کېږي. نو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسېده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي روایت کې راځي صماما واحدا، لار یوه لار ده. د هغې نه علاوه که په هره طریقه سړی د ښځې سره کوروالی کوي هغه جایز ده، خو لار یوه لار ده چې دغه شریعت جایز کړې ده. ځکه الله د آیت کې وایي چې زنانه ستاسو څه دی؟ فصل دی. فأتوا حرثکم انا شئتم، نو راتګ کوئ خپل فصل ته په کومه طریقه چې ستاسو خوښوي، په کومه طریقه چې ستاسو خوښوي. هو ځای هغه ځای دی کوم ځای چې شریعت اجازت ورکړی، طریقه مرضي ده. او دا د یهودو غلطه خبره وه چې بچې کوږ سترګې پیدا کېږي او بیمار پیدا کېږي. ګوره قانون یاد کړئ، ښځه خاوند دواړه د یو بل نه هر قسمه خون اخیستی شي، هر قسمه خون، سوای د حیض په ورځو کې کوروالي کولو نه. په دوبور کې د کوروالي د شاته دوبور کې د زنانه کوروالي کول دا حرام دی، د سړی لعنتي دی. دغه شان لکه کومې ورځې چې شریعت ښوولي دي چې په هغې کې کوروالی به نه کې، لکه دغه د حیض د ورځې شوې، دې کې ځان لرې ساتل پکار دي. نور دین علاوه چې ښځه خاوند یو بل نه سم خونه لري اخیستی شي. او کله چې داسې عام قانون ذکر کړی شي که نه په هغې کې بیا اوږد تفصیل چې څوک کوي دې هسې تنګول کوي، دا به څنګه دا به څنګه. الله لنډه خبره کړې ده، زنانه ستاسو څه دی؟ فصل دی چې څنګه ورځئ ورځئ. ښه نو هغه حرامي وضعیه کړي دي، دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، بس. دین علاوه ښه نو دا پلانې، ښه نو دا پلانې، ښه نو دا پلانې. شریعت کله داسې کوي چې تا ته حرام ذکر کړي
نو د دې نه علاوه چې څه دي هغه حلال دي. کله درته حلال ذکر کي او دې نه علاوه چې څه دي هغه حرام دي، نو بیا ته بې ځان پوه کوه. وقدموا لأنفسكم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره. مطلب دا دی چې د دې ښځې سره د کوروالي او د رشتې د ساتلو صرف دغه یو مقصد هم نه دی چې خواهشات به پوره کوې، بلکې ځان دپاره مخکې څه ولېږئ. نو مخکې به څنګه لېږئ؟ نیک عمل اولاد د هغې نیت وکړي، ځان پې د ګناه نه ساتم، زنانه د ګناه نه بچ کو، بل نظر حفاظت وشا سنت طریقه اذکار چې کوم وارد دي په هغې ثواب ملوي. بله دا معنی په کوم پرته ده؟ الله وایي د ښځو سره کوروالی چې څنګه کوئ کولی شئ، سوی هغه معروف حرام چې کوم دی هغې نه ځان لرې ساتي. اوس الله دا وایي چې دا نه چې ستاسو دپاره کوروالی په هر طریقه جایز ده او دغه خواهشاتو پورې ونښلئ، د آخرت هم سوچ کوئ، هغې له هم څه ولېږئ. لکه یو نیم سړی ښه دینداره به او ښه دی جوماتونو ته به ځي راځي، د علماو سره به کښېني پاسي چې واده وکړي، یو به چې به یې بس ښځه مزدوري 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 مزدوري، نو هغه یوه ښځه تې هغه دین او غر څه تې ګډوډ کړي. نو الله وایي چې صحیح ده، دا ښځه ستاسو فصل دی، خواهشات یې پوره کولی شئ، هغه به تاسو نه خواهشات پوره کوي، خو دغه نه ده چې صرف دغې پورې نښتئ، بلکې د آخرت هم سوچ کوه، د دیندارۍ هم سوچ کوه. الله سره ملاقات دی، الله ته مخامخ ودرېده دي، دینداري ده، دین دی، صرف خواهشات خو نه دي که چې دغې ته به سړی صرف پروت وي خواهشاتو ته. نو دا پکې دننه نصیحت دی. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، واعلموا انکم ملاقوه او پوه شئ چې تاسو به د هغه سره میلاویږئ. ورالته یې وایي که څه ولېږئ مخکې، ولې څه ولېږئ مخکې؟ ځکه د هغه سره به ملاقات کیږي. او دا آیت چې دی واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، دا آیت دی الشیخ العلامه الفقیه ابن عثیمین رحمه الله دا هغه د صوتي درسونه ما ډېره اورېدلي د الله په توفیق سره، او د هغه د عادت بلکې بعضو شاګردانو د هغه په سیرت کې بیا دره نقل کړی او ما چې په خپله په درس کې اورېدلي. هغه به په درس کې اکثر شاګردانو ته دا نصیحت کوو واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، د الله نه ویرېږئ، ګوره تاسو به ورسره ملاویږئ. دا یو څو ټکي د ژوندي زړه والا مؤمن دپاره کافي دي، که نه دي کافي؟ ویرېږه د الله نه او پوه شئ چې دغه الله سره به ستا ملاقات کیږي. بس دا کافي دي د غټو کتابونو نه، د غټو تقریرونو نه. نو الله دې موږ کې دغه یره او دغه تقوا پیدا کړي. وبشر المؤمنین او زیری ورکه ایمان والو ته، مؤمنانو له زیری ورکه. یره زړه کې راغله چې الله ته به مخامخ کېږو دا به صحیح، نو الله وایي صحیح ده، یره خو ده او د یرې ورځ هم ده، خو مؤمنان به صحیح، مؤمنان به خوشحاله وي. اوس بل قانون الله ذکر کوي او دا به اخرنی ذکر کو، هغه ده چې د کورنۍ د خیال ساتلو د معاشرې د اصلاح یو طریقه دا ده چې قسمونه به پکې ډېر بې ضرورته نه خوري، ځکه چې کوم ځای کې قسمونه ډېر خوړی کېږي نو دلته د الله د نوم بې ادبي کېږي، او چې د الله د نوم بې ادبي کېږي نو هلته برکت نه راځي. قانون د قسم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او مگر زوی نوم د الله نښه د پاره د قسمونو ستاسو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، چې تاسو به نیکي نه کوئ او تقوا به نه کوئ
او اصلاح به نه کوئ د خلکو په منځ کې د الله د نوم تعظیم به کوئ او د هغې به عزت کوئ او داسې نه چې د الله دا نوم دې دپاره استعمالوي چې ځان پکې د خیر نه منع کوئ لکه اوس یو سړی قسم وخوري چې په الله مې دې قسم وي د پلاني سره به ښه نه کو نو سبحان الله قسم یې د چا په نوم وخوړو د الله هغه کم رب چې ورته ویلي چې ښه به کې د هغه په نوم قسم خوري چې ښه نه کو الله وایي داسې خو به نه کوئ زما دا نوم یو مانع مه ګرځوئ د خیر دپاره چې یعنې زما د نوم د لاسه تاسو ځان د خیر نه منع کوئ یا دا چې نښه یې مه جوړوئ نښه خلک په مخه ولي که نه نو دا نه چې به زما نوم همدقې له ساتلی دی قسم دی او قسم دی قسم دی او قسم دی قسم بې ضرورته خو الله وایي زما نوم هسې مه یادوئ په قسمونو کې اوس ضرورت راغی قسم ته صحیح ده کله نه کله بغیر ضرورت هم څه خبره نه و چې په مخه د الله نوم دې دغې له ساتلی دی نه د الله قدر کوي نه احترام کوي نه عبادت کوي خو صرف کوم ځای کې ورته رایاد دی په قسم کې الله وایي داسې خو مه کوئ که زما د نوم نه نښه مه جوړوئ د دې چې هر سړی راځي ولي هر سړی راځي قسمونه خوري والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوهه دی په دې به اکتفا وکړو سبا به د 225 آیت نه شروع کوو چې کم قسم سړی قصدن عمدن کوي د هغې څه کفاره ده کم قسم چې ارادتن نه وي د هغې څه کفاره ده بیا چې یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو دی به څه کوي او بیا به د طلاق مسله دا به انشاءالله سبا بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې په دې مبارکه میاشت کې دې الله سبحانه وتعالی په موږ د رحمتونو باران راووری الله دې موږ پکې د جهنم نه آزاد کړي خصوصا زمونږ مور پلار دې الله د جهنم نه آزاد کړي الله دې زمونږ مور پلار د جهنم نه آزاد کړي الله دې زمونږ مور پلار د جهنم نه آزاد کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دې میاشت کې موږ له توفیق راکړي چې الله راضي کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين